مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې په دمشق کې یو بوډا بابا وغه بانګ وی هلته خو يهوديان او مسلمانان ګډ وډ یو بل سره اوسېږي نو کوم جمعات کې چې دی بابا بانګ وی نو د دې جمعات نه ګس طرف ته د یو يهودي کورو نو پخوا خو لوډ سپیکر نه وي نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وي چبوتره به وه زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي تاسو ته به م یاد دي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و دوه درې پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به دعوه ده زمونږ د بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و په هغې به خلک وروختل نو بانګ به وي او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې به نو په مناره کې به بانګ ویلې کېده او زمون فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې نو د حی علی الصلاة حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي نو خیر چې خلکو ته اواز ورسي دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی ټول عمر به بانګونه وي چې بانګ یو ځل وي او د حی علی الفلاح دپاره د منارې نه داسې سر وویسته نو چې جومات په ګاونډ کې کمه کور نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ او په هغې یې نظر ولګېد ګوره څونه خطرناک شو نظر خلک وایي نظر دا دی هغه دی نظر یې پرې ولګېد او چې نظر یې سینګ ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی د مزدلفې نه منا ته راځي په حجة الوداع کې نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس او دی لږ ډولي او خشته او ښکلي نو د نبی علیه السلام نه یو ښځه وه ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسلې که مور مې حج خیر هغه یو اوږده خبره ده د مور د حج د مسلې تپوس یې ترې وکړ چې د ما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده نو زه حج کولی شم که نه نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تره زوی د عباس زوی د جینۍ ته کتل انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پرېوځي بد نظر نه خو ګوري چې رسول الله مبارک داسې وکتل چې دا فضل خو د جینۍ ته ګوري جینۍ به ته وکتل نو زر یې لاس شاته که او د هغه تره د زوی مخې بل طرف ته واړه نو حضرت عباس ورته وی وی د تره د زوی دا مخ د بل خوا ولې واړو د الله رسوله وی ځوان او ځوانه مې ولیدله نو یریږم چې هسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي رأیت شابا و شابة فظننت فرأیت ځوان او ځوانا فخشیت او یریدم ان یقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا اسنه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه وروانه شي دا د پزړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه شي دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي او د هغه جینۍ پزړه کې د دې لږ مینه وروانه شي دا به مسله به ختمه شي زوبه خو دا جینۍ به دې خوا توجه دومره احتیاط نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته خوښی شوه بانګ خلاص کنو په کلکې کې سر ورتا کړ اجینه ته نه ګوري ولې نظر ولګید چې جینه ته ګوري هغه وته خیال کو هغه ول आवाज ورک بابا جی دا څه کوي پردو کورون ته ګوري شرمېږي نه بابا جی وته وای بچي یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم او بابا جی خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي بانک خو ډېر لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې اووه کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي نو پردو ښځو ته ګورې ډېره زیاته مې خوښه شوه تا ته لږ نیغ ګورم بابا خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کړې ما سره نکاح به ونه کړې ګوره فورا خبره بل خوا لاړه لاول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کړې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم
نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کې وی دا څه خبره ده چې د ما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د دوو کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وایي ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وایي دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایز ده مسله یې مولا راوویسته یهودی جنې سره او یا عیسائی جنې سره خو نکاح جایز ده او جنې ورته څه وایي او ورته وایي وایي ستا په دین کې خو یهودانو سره نکاح جایز ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بیا د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي تا مړه لږه دې خوانې ګورې شرمېدلې یا دا بوډام چې خدای شرمې توبه ته وباسه ځوان به پې وباخې بوډا چې خدای شرمې که نه نو ځوان به پې وباخې ځوان دومره نه پوهېږي چې دا زه د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا اوري عشق په مخه اخیستی دی نو عشق خو چې سړی په مخه والي بشیرجان ته جوړ شي هلکه بشیرجانه ټیک ویم ته که امینه امینه امین ته جوړ شي د امین د کور نه بار وړه نه کېږي امین ښځه ډېره خوښه ده زه ورته یم ښځې ته دوا کوم وي خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کړي ګورئ چې خدای ارام ولا راولي وي چې تا چا ته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده وایي که زما ښځې ته د ارام دوا وکړو بس سم ارام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته وي ورته وي خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی چغې وی موږ هم شرمې ځان هم شرمې زه نیکبخته وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده تا عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره ته څه وې ګډې وډې وې چې دا جینۍ څنګه کړه دی بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښود وی ښځه یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښه یم کوم د سره واده نکاح د سره نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي که دا شرط قبلېږي یهودي کېږي را میدان د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو اویا اتیاو کالونه اړېدلی دی دی بچه تا ایمان پریدی وی خد دا خو ډیره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دی ورته بیا ټینګ شو وی ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وی دې نه بغیر بل شرط نشته وی نه وی که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وی اوس راځه وی ښه د یهودي شم درله ګوره د سترګو ګناه ته ګوره دا ایمان میں پریخو یهودی شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روانو چې پیغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه وښوی ده غرض غرض لاندې راغې دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار کړه مرګ پې مقرر وکړه مرګ نو که دا یهودي شوی نه وي او د بانګ نه پس دې ساوتې ونه نیغ به جنت ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ په دې مه غاوېره کېږه چې زه نفلونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه روجې نیسم په دې مه غاوېره کېږه چې زه ذکرونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه درسونه کوم د خدای یره کوه اخر وخت کې در نه د ایمان پرواز ونه کړي دا د نوانو لذي بیا به څه کوې او ډېر کله ته به یو سړی و چې د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به دې صادر شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي لکه یو صحابي راغی په یو جنګ کې او رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او نیغ لاړ شهید شو حضور پاک وفرمایل آها عمل قلیلا بلکې لم يعمل قط فی روایت اړو څه عمل یې کړی نه دی او د خدای په نزد نیغ لاړ جنت ته پورې وته
انما الاعتبار للخواتیم، خاتمه له اعتبار دی. رونو ز قسم په خدای یریږم، زم خدای